السلام علیکم، سلامونه ټول لیدونکو ته. نن در سره مفتي سردار علي حقاني صاحب والا یو بل وړوکی باندې کلپ شریکوم، په دې کې مفتي صاحب وظیفه خیالي ده نوکري والا نوکري دپاره دا واورو په ویډیو ګورو چې دې کې دا کوم څرنګه وظیفه خیالي ده او د ویډیو کې سره کې ګورو. دا زه پلی کوم. السلام علیکم، سلامونه ټولو یارانو دوستانو ته. نن در سره مفتي صاحب والا یو بله ویډیو شریکوم، وړوکی باندې کلپ دی. مفتي سردار علي حقاني صاحب والا اکثر هغه بیانونه ډېر خوندور وي، ډېر مزه کښېږي، خو په دې کلیپ کې مفتي صاحب یوه وظیفه خیالې ده د نوکري دپاره، روزګار دپاره. چا ونه سوال کړی، نو دا کلیپ واورو چې دې کې څرنګه وظیفه خیالې ده. د نوکرۍ دپاره وظیفه راکړه، نو ته چې ځان ته بل نوکرکیان دا وایي نو چې د افسرۍ وظیفه راکړه، د افسرۍ وایي چې د افسرۍ وظیفه راکړه. مولانا پیشیګر صاحب او غورغوشتو مولوي صاحب او د ګڼ شمېر مدني صاحب وظیفه دا واخلې، لږ انداز کې واخلې. یا لطیفو اسماء حسنہ کې یا لطیفو نماز عشاء کے بعد 1111 مرتبہ دا جدا کلپ جوړ کړي. یا لطیفو نماز عشاء کے بعد 1111 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، مقدمہ، مرض، فرض، قرض، گھریلو الجھن، رشتہ، اولاد، کاروبار دپاره مجرب ده. طریقه د عمل دا ده، سونے سے پہلے او د کېدو نه مخکې 100 دانې تسبیح راواخله، 11 مرتبه درود شریف ووایه، بیا وایه یا لطیفو ښه په مزه چې 100 مرتبه پوره شي زړه کې سوال وکړه. هر 100 مرتبه بعد دل میں مانگنا. 1111 مرتبه چې مکمل شي بیا آخر کې 11 مرتبه درود شریف ووایه، بیا ښه په عجزۍ سره دعا وکړه. رب نه وغواړه، ربه عهده غواړم، منصب غواړم، تعلیم مې کړی، ایجوکیټډ یم، نوکري غواړم، افسري غواړم، روزګار غواړم، دعا وکړه. دا عمل به کې 11 شپې 11 راتې بلا ناغه 11 شپې به پوره شوې نه وي، الله به دې کار کړي انشاءالله. 11 شپې به په دوام استمرار سره کې 11 شپې په ماسخوتن او د کېدو نه مخکې د مونځونو اهتمام به کې انشاءالله. مجرب عمل دی، اسماء حسنه خپل تاثیر دی، هغه ځان له چېرته خانقاهونو کې او بیا اجتماعاتو کې موقع میلل شوه، هغه ځان له جدا یو موضوع ده. الله دې دا اجتماع کامیابه کړي، دا کانفرنس دې الله کامیاب کړي، د خط نبوت دا کانفرنسونه اجتماعګانې دې الله کامیابې کړي. نو دا کلیپ ته څه وکتو، وړوکی باندې کلیپ و، خو ډېر مزیدار کلیپ و، ډېره وظیفه مجربه وظیفه مفتي صاحب وښیله. نو دا وظیفه او دا کلیپ دا ویډیو مخکې ضرور خپلو نورو ملګرو یارانو سره شیر کړو او چینل مو که نه وي سبسکرایب کړی، نو زه هرې ویډیو کې تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې فیسبوک پیج باندې پس اول سر کې زه ویډیو نه پسه لینک ور او یا به دې ویډیو والا چې کوم تمنیل وي هغه به ورکوم، هغه نه پسه به لینک وي، هغه باندې چې تاسو کلیک کړو چې ډایرکټ به مو له چینل ته تصل وکړي. چینل ضرور سبسکرایب کو اور ویډیو مخکې شیر کو نورو یارانو دوستانو سره. ویډیو کتنو دپاره ډېره مننه. بلې ویډیو کې بیا سره ملویږم. الله په امان.